فراه اووم ولایت شو چې په بشپړه توګه د طالبانو لاس ته ولوېد. له فراه ولایت څخه تازه را رسېدلي راپورونه وایي چې تر یوې ورځې جګړې وروسته د یاد ولایت مرکز په بشپړه توګه د طالب ځواکونو لاس ته لوېدلی دی. د طالبان ویان قاری یوسف احمدي په دې هکله پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د الفتح عملیاتو په جریان کې د اسلامي امارت مجاهدینو د فراه ولایت مرکز هم فتح کړ. په یاد مرکز کې د ولایت مقام او ټول ملحقات د مزدور دښمن له وجود څخه پاک او د مجاهدینو په کنټرول کې شول. احمدي هم دا راز زیاته کړې چې په ځینو سیمو کې په عسکرو پسې تعقیبي عملیات روان دي او ډېر ژر به پاتې سیمې هم تصفیه شي. باید وویل شي چې فراه اووم ولایت شو چې په تېره یوه اونۍ کې د طالب ځواکونو لاس ته لوېږي. تر دې وړاندې طالبانو کندوز، نیمروز، جوزجان، تخار، سرپل او سمنګان ولایتونه هم تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو.